بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو د ټکنالوژي خبرونه علاقمندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې ټول براتره کرو خو خوشاله او د ژوند په چارو کې به برلاسي ووسیږئ. محمد شریف همت درته د ټکنالوژي خبرونه سره حاضر شوی یم. هیله مې ده چې خبرونه را سره تر پای واورئ. د نن خبرونه موضوع مده د موبایل اپلیکیشنونو جوړونه، راتلونکي او ارزښت. ځوانان څنګه کولی شي خپل موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي؟ د اپلیکیشن جوړونې لپاره کوم مهارتونه اړین دي؟ د راتلونکو کلونو لپاره د موبایل اپلیکیشنونو راتلونکي څنګه وینئ؟ کومې برخې لا هم ګټورو اپلیکیشنونو ته اړتیا لري؟ ستاسو په اند د موبایل اپلیکیشنونو تر ټولو لویه ګټه څه ده؟ همدا پوښتنې مو له ډیر قدرمند انجینر صاحب لطف صاحب څخه کړي دي او هغه راته ځوابونه ویلي دي. په لومړی برخه ده او همدغه مرکه اورو. تاسو د سوال په اړه دا باید وایم چې ځوانان څنګه کولی شي موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي. لومړنۍ خبره دا ده چې نن ورځ یا په دغه سږکال تقریبا سږکال نه حتی د 2020 نه را په دې خوا نو څه د کله ای آی یا چټ جی پی ټي دا چې لږ ډېر پرمختګ وکړ په دې وخت کې نو دغه کارونه ډېر آسان شو، خو په 2024 کې نو بیخي زیات آسان شوی ده ځکه چې اوس غټ کمپنیو ته اړتیا نشته. څوک نه وایي چې فقط غټو کمپنیو ته مسیج وکړي چې موږ ته دغه اپلیکیشن پکار ده. نن کولی شي چې ځوانان یا خلک خپل دا کار وکړي، خو شرط دا ده چې د دوی باید هغه بیسیک او همدارنګه د اپلیکیشن د لارې کوم کارونه سدي هغه زده وي. مثلا ځوانان دی باید برنامه نویسی یا موږ او تاسو ورته کوډینګ وایو دا باید زده وي. کدا یې زده ونه وسی فقط په چټ جی پی ټي باندې نه جوړیږي ځکه چې چټ جی پی ټي ته به کوډ درکې، ای آی به ته کوډ درکې، خو دغه کوډ هغه صحیح استفاده یا صحیح ځای په ځای کول یا صحیح لاین په لاین جوړول دا د هر څه کار نشته. نو د دوی باید مثلا د کومې ژبې چې زده وي هغه جاوا ده، کاټلین ده، سویفت ده، د آیفون لپاره که څوک غواړي چې جوړ کړي، همدارنګه فلاټر او ریاکټ نیټیو په نوم دوه دانې بل ژبې دي چې دا باید زده وسی چې څوک وشي کولی آیفون ته او همدارنګه انډرایډ ته کار وکړي. او همدارنګه دوی باید یو آی یو ایکس زده وسی، مثلا دوی د خلکو مشکلات ته وګوري د هغه په اساس کار وکړي. اوس یو اپلیکیشن به جوړ کړي خو د اپلیکیشن استفاده چې سخت وي هغه بیا هم ناکام اپلیکیشن ده. یو ایکس مثلا استفاده د سخت استفاده وي، یو آی مثلا دغه د اپلیکیشن دغه کوم رنگونه سدي یا کوم سټایل سدي دا صحیح نه وي، بیا هم خلکو ته ډیر په سختي راځي. نو څوک چې غواړي دغه کارونه زده کړي یا دغه لاره کې جوړ سي نو دوی له اسانه لارې نه باید شروع. مثلا اول کې ماشین حساب دی جوړ کړي. زما خو په یاد راځي په اول کال کې موږ سی پلس پلس پانتون کې ویلې نو ماشین حساب می جوړ کړ، بیا مثلا دغه ماشین حساب می لګ اډوانس کړ، نو مثلا دفترچه یا غا نوټس جوړ دي کې اپلیکیشن دی جوړ کړي، نو د هواشناسي د دې شان اپلیکیشنونه دی جوړ کړي، نو او دا د په ګوګل پلی او اپ سٹور کې شیر کې او خلک ورڅخه استفاده وکړي. خو مهمه خبره ده چې اپلیکیشنونه نه ډیر زیات دي، خو د اپلیکیشن باید جوړ شي چې د خلک پرابلم یا مشکل حل کړي. چې کله د خلک مشکل او پرابلم حل سو هلته نو پرمختګ بیا ډیری یا کول شي څوک چې په منظم ډول سره کار وکړي. د اپلیکیشن جوړونې لپاره همت صاحب هغه مهارتونه چې ډیر اړین دي هغه خدا دې چې دا کوډینګ باید د سړي زده وي. لکه څنګه مې چې مخکې کوم لانګویجز تاسو نوم واخیست لکه جاوا او سی پلس پلس او کاټلین او دا پروګرامونه هغه سدي لانګویج دا باید د سړي زده وي. کدا نه وي نه کیږي، بخښنه ممکنه ده ځکه چې دا ډیر زیات مهمه برخه ده او دا اپلیکیشن د دې په اساس جوړیږي او زده کول دومره سخت هم نه دي. ان شاء الله چې آسان دي، سړی زحمت وباسي، کار وکړي، تمرین وکړي، ان شاء الله جوړي. همدارنګه خپل منطق یا لاجیک لږ پورته وسی کیږي. او همدارنګه یو آی یو ایکس باید سړی زده وي، یعنی یو آی دا معنی چې دغه انټرفیس یا دغه کوم اپلیکیشن چې موږ تاسو استعمالو د دې دغه مخامخ موږ تاسو ګورو دغه رنگونه شو، د آیکان شو، دا شو، دې ته یو آی وایي، دا باید زده وي.
او یو ایکس مثلا د دغه اپلیکیشن چې زه استعمالوم زما رابطه یا زما دغه کوم ایکسپیرینس یا تجربه سره دا څنګه ده، آیا زه له دې نه راضي یم که نه یم. دغه باید زده وي چې څوک غواړي یو اپلیکیشن جوړ کړي. همدارنګه ډیټابیس سره باید کار بلد واوسي چې څنګه ډیټا د ذخیره وکړي. پرابلم سولوینګ باید زده وي، مثلا یو اپلیکیشن کې یو باګ راځي او مشکل جوړیږي دا دې باید حل کړي. او همدارنګه امنیت سایبری سره باید بلد واوسي، ځکه چې امنیت سایبری که زده نه وي نو د دې اپلیکیشن به هک سي. اوس موږ تاسو تر اوسه هیڅ نه دا اورېدلی چې واتساپ هک شوی اوسي، خو که د دې د چا دغه امنیت سایبري زده نه وي د دو اپلیکیشن به هغسې څه ورته وایي هک سي. او کار تیمي همدارنګه انګلیش دغه کوم مهارتونه دي چې باید د سړي زده وي، بدون له دغو نه ډېر سخت ده. نو دغه مهارتونه اړین دي چې باید د سړي زده وي انشاءالله. او د انګلیسي ژبه ځکه مهم ده ځکه چې ټول شیان په انګلیسي ده، نو په فارسي صحیح ده چې اپلیکیشن یو آی په فارسي جوړیږي، خو شاته بیکاینډ کې چې کوم کارونه دي ټول په انګلیش دي. او موفق‌ترین کسان یا بهترین هغه کسان دي چې دوی د بازار دغه کوم مشکلات چې ګوري دا حل وشي کړی، دغه ته موږ تاسو بهترین ډیولپر وایو د یو اپلیکیشن. نو د راتلونکي کلونو لپاره همت صاحب د اپلیکیشنونو د کوم راتلونکي چې دا ډیر ښه ده او ډیر پرمختګ کې روان ده، ځکه چې د هوش مصنوعي یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورته وایي موږ تاسو یا ای آی څه ده، دا په ټولو اپلیکیشنونو کې له مخکې نه مو خو اوس نور هم ښه شوی ده، ډیر زیات شوی ده. اپلیکیشنونه نور به هم شخصي وشي، یعنې کسټمایزیبل به وشي، خلک نور هم پکې وشي کولی استفاده وکړي. نو بانکي، طبي، آموزشي دا ټول شیان به ډیجیټل ته واوړي له خیره سره، لکه څنګه چې اوس هم همداسې ده، خو که څوک ورڅخه استفاده وکړي. او همدارنګه پکې واقعیت ای آر اضافه کېږي او همدارنګه وی آر څه ده دا اضافه کېږي. موږ تاسو کولی شو چې د اپلیکیشنونو څخه بیا ده استفاده وکړو. او همدارنګه اپلیکیشنونه ډېر سرعت به یې تیز شي، همدارنګه هوښیار به شي، یعنې هوشمند به اوسي او امنیت به یې ډېر پورته شي. او همدارنګه یو اپلیکیشن به مخکې له دې نه چې تاسو څه شی سرچ وکړئ یا جستجو وکړئ، هغه به ستاسو هغه کوم پیشبیني چې ده هغه تاسو ته به وښیي. مثلا تاسو به ورته وایئ چې زه نن ورځ 2 ساعت وخت لرم، هغه به تاسو ته ټول د دې 2 ساعتو لپاره منظم پلانګذاري وکړي، طرحریزي وکړي چې دا کارونه وکړي. او کومې برخې لا هم د ګټور اپلیکیشنونو ته اړتیا چې لري، زما په نظر دا ډېرې برخې دي. ما مخکې تاسو ته ویلې چې مثلا د بازار هغه کوم مشکل څه ده دا باید موږ تاسو وګورو، د هغه په اساس کار وکړو. ما مخکې ویلې چې اوس که ګوګل پلی ته موږ تاسو لاړ شو په زرهاوه دانې اپلیکیشنونه دي، خو افغانستان کې استفاده یې کم ده، مثلا یا د افغانستان لپاره جوړ شوی نه ده، د افغانستان سره کمپیټیبل نه دي. نو دغه برخه کې موږ تاسو باید دا کار وکړو چې د خپل هیواد لپاره کار وکړو او زموږ تاسو هیوادوال څه کوم پرابلم سره مخامخ دي هغه حل کړي. مثلا په افغانستان کې مثلا آموزشي اپلیکیشنونه چې دي کم دي، د کښت او کشاورزي او دهقاني په اړه کم دي، همدارنګه د طبي برخه کې کم دي، همدارنګه په حمل و نقل کې اوس نوی افغانستان کې ټیکسي آنلاین سیستم جوړ شوی ده، دولت ورته اجازه ورکړې ده، دا تر اوسه نوی ده، تر اوسه زیات دغه سوی نه ده. دا برخه کې ډېر اړتیا ده زما په نظر. تجارت کې ډېر زیات کار راځي چې باید اپلیکیشنونه وسي. او مهمترین خبره چې زه ډېر زیات پکې زموږ تاسو افغانان ځورېږي هغه د دولتي کوم وزارتونه چې دي، ریاستونه چې دي، دغوی باید منظم اپلیکیشنونه ولري چې د خلک کار زر خلاص شي، ځکه چې دا خلک بیچارهګان هفتو ورځ د خپل کار لپاره په تمه، ځکه چې دلته منظم ډیټابیس نشته، منظم اپلیکیشنونه نشته چې د خلکو کار حل کړي. زما په نظر همت صاحب د موبایلونو هغه له ټولو نه بهترین ګټه یې دا ده چې خلک ډېر اسان شوي دي کار ورسره. مثلا دا واتساپ د تاسو ماته میسج وکړ په 100 سکندونو کې ماته ستاسو میسج راغی او خلک له هر ځای څخه هر ځای ته کولی شي چې ارتباط واخلي، له هر ځای څخه هر ځای کې کولی شي چې مثلا آموزش وګوري، درس دی ووایي، کار دی وکړي. مثلا تاسو کولی شي چې د خپل کور څخه پیسې وګټئ، ډېر کارونه کېږي. مثلا
تاسو کولی شئ چې پول یا پیسې یو چاته ولېږئ، یو څه شی له امازون څخه خریداري وکړئ یا له بلو موبایلونو یا بل ویب سایټونو څخه. افغانستان کې هم ډېر دوکانونه دي چې آنلاین سیستمونه لري. کابل کې مثلا رستورانټونه دي چې دا سیستمونه لري. ډاکټر یې مثلا ځان ته پیدا کړئ، ټیکسي واخلئ چې مخکې مې تاسو ته ویلې، خپل کار ځان ته کاروبار جوړ کړئ. همدارنګه ډېر زیات دنیا سره موږ او تاسو کولی شو کمیونیکیشن ولرو او په ټول کارونو کې موږ او تاسو کولی شو ورڅخه استفاده وکړو. نو کنکلوژن کې دا درته وایم اپلیکیشنونه چې دي نن تنها یو سافټویر یا نرم افزار نه ده، نن څه ده زموږ او تاسو پل ارتباطي د خلکو په منځ کې او د ډیجیټال یا ټکنالوژي نړۍ په منځ کې ده. نو دا به هر څومره چې بهتره سي، سرعت یې ډېر سي، هماغومره زموږ او تاسو کار او ژوند اسانه کیږي او راحته کیږي ورسره. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، تمه ده چې لومړۍ برخه مو خوښه شوې وي. دوهمه برخه ده اوس زموږ ګران همکار تاسو ته مقاله راوړې ده. د موبایل اپلیکیشنونو جوړونه، راتلونکی او ارزښت. د ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره سم موبایل اپلیکیشنونه د خلکو د ورځني ژوند یو نه بیلیدونکې برخه ګرځېدلې ده. نن ورځ د زده کړو، روغتیا، سوداګرۍ، بانکدارۍ، کرنې، ترانسپورټ او لسګونو نورو برخو ډېرې چارې د موبایل اپلیکیشنونو له لارې ترسره کیږي. له همدې امله د اپلیکیشنونو جوړونه د ځوانانو لپاره د زده کړې، نوښت او عاید یوه مهمه برخه بلل کیږي. ځوانان کولی شي د پروګرام جوړونې د اړوند ژبو او ټکنالوژیو په زده کولو سره خپل موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي. همدارنګه د آنلاین کورسونو، روزنیز مرکزونو او عملي پروژو له لارې هم ځوانان کولی شي خپلې وړتیاوې پیاوړې کړي او خپلې نوې نظریې په عملي اپلیکیشنونو بدلې کړي. د اپلیکیشن جوړونې لپاره یوازې د کوډ لیکلو زده کړه بسنه نه کوي، بلکې د ستونزو د حل وړتیا، منطقي فکر، د کارکوونکو اړتیاو درک، د ډیزاین اصول، د معلوماتو مدیریت او د ټیمي کار مهارتونه هم ډیر دي. هغه اپلیکیشنونه بریالي کیږي چې کارول یې اسانه، خوندي او د خلکو اړتیاو ته مناسب وي. د راتلونکو کلونو لپاره د موبایل اپلیکیشنونو راتلونکی ډیر روښانه ښکاري. د مصنوعي ځیرکتیا، کلاوډ ټکنالوژۍ، انټرنیټ د شیانو او پرمختللو ډیجیټلي خدمتونو په پراخېدو سره به اپلیکیشنونه لا هوښیار، چټک او د خلکو اړتیاو ته نږدې شي. تمه کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په بېلابېلو برخو کې د نوښتګرو اپلیکیشنونو غوښتنه نور هم زیاته شي. سره له دې چې زرګونه اپلیکیشنونه جوړ شوي، بیا هم ګڼې برخې د ګټورو اپلیکیشنونو اړتیا لري. په ځانګړي ډول د کرنې، روغتیا، ښوونې او روزنې، چاپیریال ساتنې، ګرځندوی، کوچنیو سوداګرو، عامه خدمتونو او د ځایي ژبو د زده کړې لپاره لا هم اغیزمنو او نوښتګرو اپلیکیشنونو ته اړتیا شته. په افغانستان کې هم د کروندګرو، زده کوونکو او کوچنیو سوداګرو لپاره د محلي اړتیاو پر بنسټ اپلیکیشنونه کولی شي ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. زما په اند د موبایل اپلیکیشنونو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د خلکو وخت او لګښت سپموي او خدمتونه په چټک، اسانه او هر وخت د لاسرسي وړ ګرځوي. نن ورځ یو انسان کولی شي د خپل موبایل له لارې زده کړه وکړي، بانکي چارې ترسره کړي، روغتیایي مشورې ترلاسه کړي، سوداګري پرمخ یوسي او له نړۍ سره اړیکه ټینګه کړي. په پایله کې ویلی شو چې موبایل اپلیکیشنونه د راتلونکي نړۍ له مهمو اړتیاوو څخه دي. که ځوانان اړین مهارتونه زده کړي او د ټولنې د اړتیاو پر بنسټ نوښت وکړي، نه یوازې به د ځان لپاره د کار فرصتونه رامنځته کړي، بلکې د خپل هیواد د ټکنالوژۍ او اقتصاد په پرمختګ کې به هم مهم رول ولوبوي. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو، د ټکنالوژۍ خپرونې علاقمندو،
دا وا د دې اونۍ لپاره د ټکنالوژۍ خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا بلې اونۍ چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکئ. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان. نړۍ د بدلون په حال کې ده. هر ورځ د انساني اسانتیاو لپاره نوې موندنې ترسره کیږي. خو دا موندنې څوک، چیرته او د کومو موخو لپاره ترسره کوي؟ که غواړئ چې په نړۍ کې له هر ټکنالوژیکي پرمختګ څخه خبر شئ، ټکنالوژي خپرونه واورئ. دا خپرونه هر شنبه مازدیګر له 5:30 تر 6 بجو له هوریت رادیو څخه اوریدلای شئ. ټکنالوژي